زما په وادي تاسو ټول به راځئ هغه کټا شریف هم راځي هغه خبیب استاد به هم وایي زما په وادي مغاز به هم راځي راځي شته واده به کوم راځي شته تاسو به راځئ واده به یې ښه واده کوم روجي خورو ښه راځي کوم راځي خبیبه دا لک څوک یاره دا خو ډېر په بدل نه دی یاره ځوان جانه لکو او کنه یار دې د پلار هزار والیو دا خو دې غټ داستان دی خو زه مړه غوږ شوه ته حبیب خان څنګه یار حبیبه داسې چل دی چې ماښام لکه خیر ځان اوزګار کا او د مغاز د اجرا کې مهلس دی مس مردان به راځي ما خو یو چټاکې دوایم پیدا کړه 400 او یو بوتل مې هم چاته ویلي بیر میر به راشي که نه نو ماسخوتن به هلته لاړ شو پروګرام به مو کوې د پلار نه مې پیسې م راپټې کړې غوی خرڅه کړې وه 1.5 لاک روپۍ دي لړ به شو مړه پیسې میسې به مو نه ویو او خلکو ته به ځان لږ شو راشو کړو که نه ښه او دوایي به اوس کړو ښه نشه به ګرځو بې نشې سره خو مړه د خري خوښه دې ده ځه ته نو خپل کار مار وکړه ماسخوتن به که خیر ځو ښه انشاءالله سرکوزي پاسه ای بچي پاسه دا تاسو کې کوم ځای کې پروت دی په تورو تیارو باندې تا پسې راوتې ما چې مولا بانګ وخراوي ښې مې در پسې ګرځم او ته دلته پروت دی پلار هغه ټول خوب دی راله خراب کړو بېګا چې کوڅې ته درغلم نو ور خو در راپسې بند کړو ور مې درته ټکو ور دې راته نه کولاوه ظالمه ته خو په نیمه شپه باندې وځې نو تا ته به ټوله شپه ور کولاو پروت دي ظالمه زه خو چې مولا بانګ وخراوي ښې مې نو تا پسې ګرځم په دې ټولو لارو کوڅو کې کلي کې پټو کې در پسې ګرځم بس کې دا خبرې پرېږده پلاره په دې خبرو درالې د مازغه دې ځای ته راوستل نورې خبرې دې نشته زما ځواني ده ده به مزې کوم زما له مزې غواړي ستا له مړ دی نو زه څه وکړم بچي دا د موضوع طریقې دي چې ته د نشې په حالت کې چې کوم دی داسې په پولو په پټو کې پروت دی دا نشې خو نه دي دا خپل ژوند تباه کوي ورسره زمان تباه کوي دا څه کوې مړه دا شي مه کوه بس چې څه دي ووایي دغه دي ووایي خو دا د خاطر شو نورې خبرې به راته نه کوې که نه زما ځان ته څه کوې ما سره اوس زبان لړاوې یو خو چې کوم دی زړه دې راله وچو یو دا خبرې کوې دا جي پرېږده بیا به خفه یې دا جي دا پړک دې ولې راکړو دا عقل به دې ما ته مخکې خولیو مخکې خو تا زه نیازبین ساتلی موس دې ما سره د پړک څه کار دی زه خپل کار کوه حاجي زما د لاسه خو زما د حاجي مړ شو زما د لاسه خو زما د حاجي مړ شو زما د حاجي مړ شو زما په وادي تاسو ټول به راځئ هغه کټا شریف هم راځي هغه خبیب استاد ته به هم وایي زما په وادي مغاز به هم راځي به مغاز به هم راځي زما هغه پلار دی چې ما له به واده کوي زما په وادي زه به مېلې سره راولم داجي ما داسې وایو داجي پلار د بچی د پاره خپل هر یو ارمان خاورې کی او بس د بچی د کامیابی د پاره ځان خاورې کی او زوی چې زلمی شي نو بیا نوم د بابا جان خاورې کی غریب دیاړي کوي د خلکو ستغې سپورې هم وړي او په 80 روپۍ د خوړ نه ګېډې پورې هم وړي